بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو نن ما سره الفاظ نشته دی چې ستاسو مخامخ خبره وکړم چې نن زمونږ په دې کې پی کې 400 تورنګزو کې څومره لویه هستي چې د ټولې یو محدث اعظم او فخر ایشیا او کې پی کې او پاکستان کې دومره لوی شخصیت شیخ محمد ادریس رحمه الله تعالی هغه شهید کړی شو. نو زسو یم تاسو ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به دا دعا کوله، اللهم ارزق شهادة فی سبیلک وموتا فی بلد نبیک. یا الله مالا خپل لاره کې شهادت راکا او د خپل محبوب په خار کې شهادت راکا. حضرت عثمان به د شهادت دعاګانې کولې او دغه رنګ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به شهادت دعاګانې کولې. زمون مشران تاسو ګورئ اکابرینو به د شهادت دعاګانې کولې او دا زخمونه مونږ نه هیریږي. نه پوهیږو چې دا څوک خلک دي چې دوی د عالمان خو زمونږ د پیغمبر وارثان دي، دا خو زمونږ مشران دي مشران. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو عالم مرګ دا د ټول عالم او د کائنات مرګ دی، او بیا د عالمانو عالم د استادانو استاد، نو دا به موږ څنګه هیر شي؟ هغه د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه ویني خو هم لا تازه دي، او هغه د کوړه خټک لوی شیخ الحدیث چې په چړو باندې په اسلام آباد کې ووالی شو د هغې ویني خو هم تازه دي، او حقانیه کې د ماکو شوه هغه ویني خو هم تازه دي. او زموږ لوی لوی اکابرین څوک یو طریقې باندې شهید کړی شو، څوک بل طریقې باندې شهید کړی شو. علما خو د دې امت رهنما دي، خیرخوا دي، د امت خیرخواهي غواړي. ای خلکو قسم دې درخواست کومه چې ګوره د علماو سره محبت وکئ، د علماو قدر وکئ، د علماو پسې کنځل مه کوئ، د علماو بد ردې مه ویئ. ته خو یو شکل روچت کې د یو زناور او د یو سپي شکل روچت کې د یو عالم د پاسه ولګې، خو دا سوچ وکړه چې قیامت په ورځ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا زما وارث دی، ما دل علم زما میراث، زما علم دل په میراث کې پاتې دی، څه جواب به مونږ ورکو؟ نو هغه حضرت عمر نواله تر اوسه پورې شهادتونه الله تعالی هغوی له خپل علاقې کې ورکړل. شیخ حسن جان شهید به دعاګانې کولې، الله شهادت راکا، په سپینه ګیره شهادت الله تعالی ورکړو. نو بیا زمونږ شیخ صاحب ته وګورئ، شیخ ادریس صاحب دیم دعاګانې کولې، خدای پاکه مرګ د شهادت مونږ ته راکې په سپینه ګیره. الله کریم ډېر غیرتي ذات دی، خو مونږه ډېر په لوی حادثه کې واچولو، لوی امتحان کې واچولو او امت ډېر د لوی خیر نه محرومه کړو. هغه په زرګونو طالبان، هغه لوی لوی مدرسې، هغه جامع نعمانیه، هغه دیوبند ثانی، جامع حقانیه، کوړه خټک، دغه لوی لوی خلک زموږ غوندې کې د هغوی شاګردان، د هغوی د شاګردانو شاګردان نن موږ د هغوی نه محرومه شو. یقینو کې زه د خلکو نه درخواست کوم او خصوصا زه د حکومت نه درخواست کوم چې د دې قاتلان تاسو نه پاتې نشي. زاړه قرضونه هم ډېر تاسو باندې زموږ پاتې دي، خو د دې قاتلان چې تاسو نه پاتې نشي، چې هر څوک داسې علما شهیدان کوي، داسې زمانه به راشي چې انسانانو نه به زناور جوړ شي، په انسانانو کې به علما نه وي، تمیز به ختم شي، د مور او خور او د لور تمیز به ختم شي، ځکه چې علما به لار ښودونکي نه وي. زما درخواست دا دی چې د دې خلکو ښه مکمل تفتیش وکړی شي. دا څوک دي چې امن خرابوي، ملک خرابوي؟ دا پاکستان د علماو آزاد کړی دی، چې کم ملک د علماو آزاد کو، نن هماغه ملک کې د علماو دپاره ځای نشته دی، نن هماغه ملک کې د علما کرام شهیدان کیږي لګیا دي، چې کم ملک د علماو په وینو ولاړ دی، کم ملک چې د علماو په هډوکو، په غوښو، په بدنونو، په سرونو، په کوپړو باندې ولاړ دی. نن هغه عالمان تاسو شهیدان کوئ، نن هغه عالمانو ته خلک کنځل کوي. برای مهرباني د علماو قدر وکئ، او زموږ درخواست دا دی چې تفتیش دې وکړی شي او دا خلک دې ونیولی شي.